د اسلامي امارت په راتګ سره په ګرشک ولسوالۍ کې عمومي سراسري امنیت تامین شوی او د مخکینیو کلونو په پرتله د وسلوالو جګړو، غلاو او ناخوالو کچه په کمساري ډول ورکه شوې ده. د دې ولسوالۍ هټیوال وایي لوی لارو او ښارونو ترمنځ په تګ راتګ کې ډاډمن امنیت رامنځته شوی، د غلاو، وسلوالو غلو او د شخصي کورنیو د دښمنیو مخنیوی شوی دی. د ګرشک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي تر بل هر وخت یې سرمال عزت په امن کې دی او د دې امن د شکریې په خاطر به د خپل سر په بدله د اوسني اسلامي نظام ملاتړ کوي. نو مخکې د امنیت په لحاظ باندې کاروبارونه ډېر شاته وه، اوس خو الحمدلله امنیت دی، هر سړی د خپل مال او سر په خوندیتوب کې دی، نو خپل کار ته ورپارېغه دی، هر سړی خپل په ترتیب باندې اخته دی. پخوا به یو چا روپۍ د ځان سره وړلې، خامخا به یو سلا او یو شی به د ځان سره وړي، یا به د قومندانۍ هغه سره په لین کې کړي وو. خو اوس الحمدلله تاجر هم په امنیت کې دی، کاروباري هم په امنیت کې دی، هر کاسب هم په امنیت کې دی، هر سړی خپل کار ته ښه په پراخه کچه باندې خلاص دی. نور د امنیت له خوا څخه کوم مشکل نشته. چې امارت راغلی دی ماشاءالله جي ډېر پروژې مخته روان دي، ډېر غنیز کارونه مخته روان دي ښاروالۍ طریقه څخه. بیا د نوي ښاروالۍ کورودان د بې بیخي نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي. یعنې ګرش سطحه که درته ووایم چې اوس پکې د ولایت په سطحه کارونه پکښې روان دي، ګرش ولسوالي ده ډېر خوشحاله د پروژو پر برابر یا د ګرش د بیا رغونې برابر د ښاروال څخه د ښاروال د ځلو څخه ډېر خوشحاله یو، ډېر راضي. بلخوا د ګرشک ولسوالۍ امنیه قومندان سمنوال مولوي عبدالخالق حاجي اثر وایي د خلکو په همکارۍ د هر ډول ورانکارو پیښو مخه نیولې، د شپې او ورځې له پلوه پلې او موټریزې ګزمې کوي. دی وایي د امنیت د لا تامین لپاره مسلکي پوځي پلانونه تر لاس لاندې لري. د امنیت پر برابر مخکې هم ما دې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړی، کوم وخت چې دلته مقرر شوم چې زموږ وس کار کوي، خپل وس او زود کار به وکړو، خو پاته یې نه کوو. په دې کې انشاءالله اوس بیا موږ ټولو د ګرش خصوصا د ګرش ټولو ولس ته دا اطمینان ورکوو چې د ګرش امنیت سر په سر کې موږ تامین کړی دی. کېدای شي چې د خلکو سره مرکې کړي، خو زموږ الحمدلله دا کم پیاوړي ځواکونه چې دي 24 ساعته خپل پر چکمینونو باندې بوخت دي، 24 ساعته خپل په ګزمو باندې بوخت دي، او د زموږ د ولس تر مابین ښه فضا د ارام په ارامه فضا کې ژوند کوو دلته، او غټ اعتماد په مابین کې دی. د ښاغلي حاجي یاسر په وینا د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزه شوې او ګڼ کسان په دې تړاو نیول شوي دي.